د کندوز والي د چاپیریال د ارزښتونو په ساتنې ټینګار وکړ. د چاپیریال ساتنې په غونډه کې د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت د چاپیریال د ارزښتونو پر ساتنې ټینګار وکړ او له مرستندویو بنسټونو یې وغوښتل چې د زرغونتیا او انکشافي پروګرامونو په برخه کې له سیمه ییزې ادارې سره همکاري وکړي. د مجرمینو د اړوند دوسیو په اړه د یونما د همکارۍ ډاټ د یونما دفتر د قانون د حاکمیت رئیس ډاکټر سمونمل د کندوز د استیناف څارنوالۍ له رئیس سره په کتنه کې د حقوقي تطبیق د ټولنیز عدالت د تأمین او د مجرمینو او تورنو دوسیو د څېړلو په اړه خبرې وکړې او د دې برخې په مختلفو څانګو کې د همکاریو ژمنه وکړه. خو مولوي عبدالحلیم حماد د یونما د دفتر له دغه اقدام او د تخنیکي همکاریو له اعلان څخه خوښي څرګنده کړه. د کندوز په مرکز کې د 2 فرعي سړکونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د اکتیت دفتر د کندوز له ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ د کارتې رستاقاباد 2 فرعي سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې له دې فرعي سړکونو څخه یو کانکریټ او پر بل جغل اچول شوی دی او لګښت یې څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د کندوز پولیسو 2 تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د 4مې او 3مې امنیتي حوزو پولیسو 2 تنه د 2000 افغانیو د غلا او د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي او د لومړنیو څېړنو وروسته به یې جرمي دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د کندوز ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د ټولنیز پیاوړتیا بنسټ لخوا د کارګرانو 800 کورنیو ته چې د خوراکي توکو په بدل کې په کار ګمارل شوي خوراکي توکي وویشل. د دې پروګرام مالی تمویل کوونکی د خوړو نړیوال سازمان دی او دا د چاپیریالي اړتیاو لوړولو او د کورنیو اقتصادي ستونزو ته د رسیدو لپاره چمتو شوي دي.